د مکې مکرمې او د مدینې منورې په دې لاره کې یوه زنانه پاتې کېده، هغې ته به ام معبد وي. دا یو ډېره سخي زنانه وه، مشره زنانه وه. په دې لاره به چې څومره مسافر تله که نه، د ام معبد به د هغې مېلمستیا کوله، دې په کور کې به یې دمه کوله او دې به یې مېلمستیا کوله. دا ډېره سخي زنانه وه. نو نبي علیه الصلاة والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورغلو او دې بوډۍ ته یې وویل مورې مسافر یو، زموږ مېلمستیا وکړه، موږ د خوراک څښاک څه شی راکړه، وږي یو، مسافر یو. ام معبد دې بوډۍ ښځې ورته وویل یاره زما سره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکړمه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې کو پی هغه راکړه به وڅکو. هغې ورته وویل یا لکه نوجوانه پی راکړم نن نشته، بیزې تلې صحرا ته. نو چې نبي علیه السلام داسې وکتل که نه، یوه ټپه بیزه وه داسې په ګوټ کې ولاړه وه، ناجوړه وه. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې د بیزې نه راله پی واخله که نه. هغې ورته ویل بچیا دا خو ناجوړه ده، ټپه د کمزورې ده، ځکه خو د بیزو نه پاتې شي، د هغې سره پرې نه شي، او بل وچه هم د پی پکې نشته، د سلنګه خو نه ده، نو ناجوړ هم ده، وچه هم ده، په دې کې پی د کم طرفه دي. نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پی واخلمه. د ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي، پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه که اخیستی شي ترې واخله ترې. هغه خندا شوه، که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې، دا خو ناجوړه ده، وچه ده. نبي علیه الصلاة والسلام داسې یو لوښی راواغېستو او هغه لوښي نه به وي 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به ترې پی وڅکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو. نبي علیه السلام هغې لوښي ته لاس کړو او دغې بیزې په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبي علیه السلام مبارک لاس ورسي، نو په دې غولان چې نبي علیه السلام لاس والې شروع کړه که نه، غولان د پویو ډکه شوه او بیزه ناجوړه وه، شخوند وهلې هم شروع کړو. دا ساری چې ناجوړه دی شخوند نه کوي که نه، دا ناجوړه وه، نو هغې زر زر شخوند شروع کړه، غولان د پویو ډکه کړه. نبي علیه السلام په خپل مبارک لاس شروع شو، بیزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ډک کړو. ام معبد ته وایي ته پی وڅکه، هغې لوښی په سر راوړو، مړه شوه پې. ابوبکر رضی الله تعالی ته ته هم وڅکه، هغه ته هم مړ شو، 2 ملګري ورسره نور، هغه ته هم ماړه شو، او په اخر کې نبي علیه السلام چې لوښی په سر راوړو په خپله ته مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی سور راتلو، د 8 تنو ام معبد له نور پی ورکړو. نو مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې په کار راشي، دا به دې په کار راشي. اوس ام معبد نبي علیه الصلاة والسلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی، پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبي علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو، نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاوند و، هغه ماښام ته بیزې راوشړلې، چې ګډې بیزې راوشړلې، ګورې اوس لوښی د پویو ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي؟ د هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به زه دلته دې سره ښې وایي دا پی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وایي دا خو ستا دې ناجوړې بیزې کړي دي، دا خو دې کړي دي. وایي دا ته څه وایي؟ اوس چې بیزې ته وکړه بیزه ناجوړه نه ده، بیزه وغره مټه ولاړه ده او غولان دې د پویو ډکه ده بیا. نو هغې ورته وایي ام معبد تا راته ووایه چې کړي دي څه دي؟ بیزه هم جوړه شوې ده، غولان زه هم د پویو ډکه ده، لوښي هم د پویو ډک پراته دي، دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته وایي یو نوجوان هلک و، دلته مېلمستیا له رالو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه و، او هغه د بیزې په غولان چې څنګه لاس ووخو، بیزه هم جوړه شوه او دغه یې پی دی، غولان چې بیا هم د پویو ډکه ده. خاوند یې ورته وایي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي، څه حلیه راته بیان کړي، د شکل و صورت نه څنګه جوړ و، دا څنګه هلک و؟ ام معبد ورته د نبي علیه السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی، داسې شکل و صورت یې دی. ابو معبد پوه شو، وی کو الله مې نه خطا کړي که نه، دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی، هغه د پیغمبرۍ دعوه چې کړې ده. ظالمې تا ایساره نه، ستا نه لاړو تا ایساره نه. ما ورته ډېر وي، خو هغوی ما ته وایي چې مونږ ته لاره پرته ده، مونږ ځو. دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی، دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی، او قسم په الله زه به پرې ایمان راوړم. ام معبد هم مسلمانه شوله او خاوند هم څه شو؟ مسلمان شو، دواړو ایمان راوړه. اسماء رضی الله تعالی فرمایي زه به په کور کې ناسته وم، ما به ژړلو، ژړل مې به چې نبي علیه السلام به مدینې ته روغ تللی، که روغ ته نه وي تللی، او زما بابا به ورسره روغ تللی او که نه به یې تللی، ځکه چې د کوره وتې دي او دشمنان ورپسې دي او مونږ ته هېڅ خبر رانغی چې زما بابا او نبي علیه السلام په کومه مخه لاړو. په کور کې به ناسته وم، ژړل مې به، خفه به وم. په دې دوران کې په مکه مکرمه کې یو اواز وشو، اواز کېږي او سوکیني نه، اواز راځي خو اواز کوونکی سوکیني نه. اواز څه دی؟
اواز دا دی وی هغه دوه ملګري د ام معبد کور ته ورسېدل. مطلب دا چې مکې والو ستاسو د لاس نه وتې لیکلي دي. هغه دوه ملګري د ام معبد خیمو ته ورسېدل، د هغې کور ته ورسېدل، او چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو، ام معبد هم کامیابه شوه. الله، چې کوم ورسره ملګری دی هغه هم څه شو؟ کامیاب شو. ابو بکر رضی الله تعالی عنه یو ځل عمر رضی الله تعالی عنه ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته فرمایل ابو بکر راځه نن یو خبره کوم. ابو بکر رضی الله عنه ته څه خبره کوم؟ زه تعالی د خپل ژوند ټول نیک اعمال درکوم، ته به ماله یوه نیکي راکړې، ته ماله یوه نیکي راکړې او زه د خپل ژوند ټول نیک اعمال درکوم. تا ته پته ده چې ما څومره جهادونه کړي دي. ابو بکر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل عمره وایه راته ستا د روغ ژوند نیک اعمال هغه ما ته پته ده چې تا د دین اسلام دپاره څومره کړاوونه کړي، تا څومره جهادونه کړي، زما نه به یوه نیکي اخلي او ما له د ټول ژوند نیک اعمال راکړې، وایه راته عمره څه خبره ده؟ رضی الله تعالی عنه وفرمایل ابو بکره تا چې د نبي علیه الصلاة والسلام سره کوم هجرت کړی دی که نه، هغه د هجرت ثواب ماله راکړه او زما ټول نیک اعمال ته واله. ابو بکر رضی الله تعالی عنه وفرمایل عمره دا سودا نشي کېدی، عمره دا سودا نشي کېدی، دا خو د الله په ما باندې یو فضل دی، یو احسان دی چې ما ته یې رانصیب کړی دی، دا نشم کولی، دغه ثواب تعالی نشم درکولی. نو په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې اواز کېدو کوم چې ورسره ملګری دی هغه هم کامیاب شو او د ام معبد د خیمو نه واختېدل ورسېدل.